یو ډیر سخت او شدید النینو را روان دی. اوس په تاسو هم حیران شوی چې دا النینو بیا کومه بلا ده؟ النینو هغه حالت دی چې د آرام سمندر اوبه په غیر عادي ډول ګرم شي او بیا د ټولې نړۍ موسمونه ورسره ګډوډ شي. کله چې دا پیښه رامنځته شي، ځینې هیوادونه سخت بارانونه او سیلابونه ویني، لکه امریکا، اروپا او جنوبي امریکا، او ځینې نور ځایونه بیا سخت وچکالۍ سره مخ کیږي، لکه استرالیا او اندونیزیا. کارپوهان وایي النینو ښایي د 2026 جون او اګست ترمنځ رامنځته شي او د کال تر پایه پورې به دوام وکړي. حتی دا امکان شته چې دا یو ډیر قوي النینو شي. که دا رښتیا شي، د امریکا په سویل او د اروپا په سویلي برخو کې ممکن سخت بارانونه وشي او د سیلابونو خطر ډیر زیات شي. همدا حالت په جنوبي امریکا کې هم کېدای شي. سخت بارانونه کولای شي سړکونه لاندې کړي او په هیوادونو کې لکه پیرو او اکوادور کې لوی ځمکنۍ ښویدنې رامنځته کړي. په داسې حال کې چې ځینې سیمې ډیر باران اخلي، نورې سیمې ممکن هیڅ باران ونه ویني. اندونیزیا او استرالیا کې کېدای شي سخته وچکالي راشي چې لوی ځنګلي اورونه به رامنځته کړي او د اوبو سرچینې به له منځه یوسي.